دا یو ورو سوال کړی دی چې په دې عام لاره کې یا عام ځای کې سړی لاړې توکي دا به حرامي؟ جواب د دې مسلې دا دی چې یو سړي ته ضرورت راشي لاړو توکلو ته او دی ځمکه کې په هر ځای چې لاړې توکي دی کې څه حرج نشتي، خو دا خبره یاده کړه چې شریعت موږ ته ادب ښوولی دی او شریعت زموږ نه ادب غواړي. او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله درانه کارونه خوښ دي، سپک کارونه د الله بدي شي. دروند کار څه دی چې کم خلک کم کار ته ادب وایي هغه عملي که، چې کم کار کرکجن او سپک ګڼي د هغې نه ځان لرې ساته. دا کار خلک سپک ګڼي، خو یعنی اوچت خوی والا خلک یې سپک ګڼي چې اوس داسې وګوري چې هغه هم دغه قصه کوي، نو خو سړی به وایي چې دی خو سپک نه ګڼي. زه یو کس داسې نه یم چې روان هغه ځان له پخپله په دغه مرض کې اخته وي. یعنې عام چې کوم داسې اوچت خوی والا خلک وي او پاک صفا خلک هغوی دا کار بد ګڼي. لاره کې سړی سمه توف او لاړې توکي او د چا په مخ کې بل کرکجن کار دی، لکه لاړو ته که څه سړي ته کرکه پیدا کېږي. نو که چېرته څوک په لاره رواني او د ده ضرورت راشي لاړو توکلو ته، نو په منځ کې لارې په منځ کې لاړې نه توکي، لږ سیټ دی چې لاړې یې وتوکي، یا ورسره ټیشو یا رومیال څه کپړه څه ورسره په هغې کې دې وټوکي، او که نور هېڅ ورسره هم نه ودې توکي او په دې خپدي بیا خښه کي، لکه دا حدیث کې هم داسې راغلي دي. حدیث کې دي دا صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم جومات ته ورغی او د جومات د قبلې په دې طرف کې دغه دیوال ته چا لاړې توکلې وي، نو ډېر سخت غوسه شو په دې باندې او بې ادب وښو. هغه دا وي که تاسو کې څوک لاړې توکي نو ګس طرف ته دې وتوکي، د خپې لاندې دې وتوکي، او که دغه هم نشي کولی نو رسول الله وسلم یو کپړه راواغسته په هغې کې لاړې وتوکلې، بیا بیا کپړه را بنده کړه. وایي داسې دې کوي. او یو روایت کې داسې راځي چې وبزق تحت رجله ودلکه، د خپې لاندې لاړې تو کړي او بیا بیا خپه داسې راښکوده. نو دا طریقه ده، دا ادب دی. که چېرته ضرورت راغی نو سیټ ته شه، کپړه راواله، ټیشو راواله. زما خو ټیشو کپړې دا خو عامې دي. که بیا هم لاړې دې وتوکلې یو ځای کې بیا پرې دا خپه داسې راکاږه. کله سړی په لاره رواني که نه، سړی په لاره او چا لاړې توکلي هغې ته سړی وایي سړي ته کرکه پیدا شي. دا کار کرکجن دی او مسلمان له پکار دی چې په ده کې اوچت آداب دننه وي. دا بعض موږ لیدلي خفه کېږئ به نه، کومه خبره چې حقیقت ته خوخ به کوي توبې کې چې په هر ځای کې وایي سړی سپک ښکاري، یا دقه شان په لاره کې رواني پوزه به سوړ کړي. دا کرکجن کار. بیا به لمن راولي به به پوزه پاکه کړي، یا ګوتې څښي که ګوتې به په کپړو راکاږي. په دې کې که اوس یو سړی ماته وایي چې غریبي ده، غریبي ده ځکه زه لارې په منځ کې توکم. غریبي ځان له شی دی، ګندګي ځان له شی دی. یو سړی غریبي صفایي او غریبي دې حده پورې نه شي چې یو سړی صفایي خیال نشي ساتلی. ځکه دا سپک خوی نه به ځان لرې ساتي. په سپکو خویونو کې یو دا دی خلکو مخکې لاړې توکل، خراش کې توکل، پوزې سوړول. دغه شان لکه مجلس کې به ناست اډرقی به خوله به وازګې اډرقی به وشي، لږ په طریقه خلک خولې ته څه شی ونیسي، د خولې نه دې بینځي، خوله دننه ښکاري. ادب دی ځان کې راوسته پکار دی. یا مثال کې خوب ورغلی خوله به وایي جومات کې دننه په مانځه کې حیا ولې د الله نه هم نه ورځي. یعنې کله چې سړی د انسان سره ناستي چې دروند خوی والی، هغه د انسان په مخ کې دا خوله داسې ورانه نه شي وازولی، حیا وله ورځي. او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې چا له اګرمی ورشي نو چې څومره کوشش وکړي بندولی شي بند یې که، او که نه نشي منع کولی نو بیا ورته لاس ونیسه، کپړه ورته ونیسه خولې ته دي. موږ ته شریعت اوچت آداب ښوولی دي، اوچت خوی موږ ته ښوولی، او دا په بل یو ځای کې تا ته نه میلاویږي، دا تا ته صرف په دې دین کې میلاوي. نو دا خفه کېږئ به نه. ما ډېر لیدلي دي داسې زموږ په دې معاشره کې. زه ګوره ټوله خبره د خپلې معاشرې کوم، د پښتنو کوم، ګورئ د بل قوم نه کوم.
یا په لاره کې پوزه سوڼول د خلکو په مخ کې هغه پوزې چې سوڼ کې بیا لمن راوچتول به یې پوزه پاکول، خراش کې د خلکو په مخ کې ټوکل، لاړې ټوکل، اګرمي کول، خوله وازول داسې وران ورانه، اډرقي د خلکو په مخ کې کول، اپرنجې کول، یو داسې اواز به راوباسي ته به یا الله چې ګوره څه دماکه وشوه که څه چل وشو. دا ادب خلاف خبرې دي. دروند سړي پورې دا کار مزه نه کوي. والله لکه کله ناکله سړي له په یو مجلس کې ناستي که نه او دا کار نشي کولی، دا حیا والا ورځي داسې هسې لکه دا ځای ګرېږي یا دا ځای پوزې سر ګرېږي، سړی داسې نشي کولی چې یاره دا مخامخ خلک به څه وایي، دا څنګه سړی اپرنجې به وکړي یا ټوخی به وکړي بد او د خلکو په مخ کې نه خوله خوا کوي نه پوزه خوا کوي، او چې ته ورته خبره وکړې نو هغې به غوسه شي. دا د غوسه کېدو خبرې نه دي، د ادب په ځان کې راوسته پکار دي. شریعت زموږ نه اوچت آداب غواړي. نو که لاړي یو سړی ټوکي نو سیټ ته دې وټوکي، که ضرورت راغی هله بې ضرورته نه، سیټ ته دې وټوکي یا دې په ټیشو په کپړو کې وټوکي، او چې کوم ځای کې وټوکي نو پیزار دې پې راکاږي.